जिनाकार په ملک کې وګورئ صدر کې روانم صدر روډ باندې جنکو لاس ورک موټر ته ډرایور ورته موټر ودرو چې وې درولو نو موٹر تو والا تو ہوئی چھ کہاں جانا ہے بھیا آپ نے کہاں جانا ہے ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے دن لئی ٹیبل کو چلے ٹیبل کو نورتل چھ پیر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں میں پھر آؤں گا چھ مارتو پیرڑا سے خرکشا ڈرائیور تے میں چھ دادی سوک بس اگی کیخ منڈی کڑے جینا کو او دا موٹر روان کو رستو نمی پا سوکو والو ڈرائیور چھ دادی سوک ما ته وی دا مم درته وخود چې بیا په تقریر کې وي دا څوک وي قسم په خدای دې په دې سړک او بازار لګېدلې غلط دی بازار لګېدلې دی د عصمت فروش ہے سیرت طیبہ سننے والو اس کا علاج کرو سیرت طیبہ دا دے علاج کی بازار لگے دلے دا عصمت فروش ہے پوٹل کے شپکا اور چغواڑے د شپے برائے کیگی بچ انجام پتہ دسی ملک صحیح پچا کی چھ پہ اس گناہ پابندی نہیں دمے گڑے دو گورا پہ اسمبلی کی بل پاس شوے ہو چھ دمے گڑے دو بند جی ڈیرہ خل چھ بندی کی بندی انکڑ میں بندی خماتا ہو گو رہی یواز ڈمی گناہ کڑے دا چا غریبہ بنا گڑی گی دا د بینڈ مخی تا چی دا لکان گڑی گی یوازی اڈما گناہگارا دا تاسو خیال رکھ یوازی داو گور نو عرض میں داو چی زمونگ دا ملک تاجیبا غندی شو یو دو کسو جگڑا وا چې خدای لوی دی او که رسول لوی دی یو زړی بوډای ښځې ته راغی وی ترورې زما او د ده جګړه ده دی وایي چې خدای لوی دی او زه وایم چې رسول لوی دی نو تم پوه که هغې ورته ویل ستاسو دواړو د خدای بیخو بس زمونږ خو داسې ښه زمانه وه پخوا چې نه پکې خدای او نه رسول و خو یو شاه دوله او یو شاه منصور و اوس تاسو د نوې زمانې پکې خدای هم را پیدا که او رسول هم را پیدا پخوا به جائز او ناجائز د خدای او د رسول کارو اوس جائز او ناجائز د انسان لاس کی که انسان ہوئی چې دا جائز دی جائز دی که هغه ہوئی چې ناجائز دی ناجائز دی زما عزیزانو ملک د عصمت فروشی ډیپو دی بیا موجوده وخت کې دی یو ښځه دمه ولې پاتې شي ولې په زوري ونیسئ او یو سړي ته یې په نکاح کوي ټیک ده یو ته یې په نکاح کوي خبره خلاصه ته دې په دې اسلامي مملکت کې دمه ولې په بالاخانه کې دې ولې ناسته یې ګډېدوله دې ولې اسلام خو په دغې نه راځي چې د ټي وي ډمو ته داسې لوپټې ور په سر که چې هغې کې نور لچک پیدا کړي نن خو ستا د ملک تهذیب چې دی د ټي وي پرده ده د ملک تهذیب د هغې په پرده چې کم لباس د ښځو ګوري هغه لباس زمونږ ښځو جوړ کړی کم لباس د هلکانو ګوري هغه لباس زمونږ هلکانو جوړ کړی زمونږ ملک تهذیب محمدی خوشته نه